څومره موجودات دي او ژوندي اشیا دي الله وی ما دې ته وجود ورکړی دی د اوبو نه. رب العالمین چې کله کائنات پیدا کول، مخلوقات پیدا کول، ځمکه او اسمان او په دې کې څومره غرونه دي او د انسان د فایدې دپاره اشیا دي. یو حدیث کې راځي، امام بخاري راخیستی دی، کان الله ولا شیء عنده، وی الله رب العزت و د الله سره هیڅ شی هم نه و، نه ځمکه و نه اسمان و. او بل روایت دی، کان الله ولا شیء معه، الله رب العزت وجود و په دنیا کې بل یو شی هم نه و. نو الله رب العالمین د ټولو نه اول دی. او ورسره بل حدیث کې راځي، داسې وخت بم راشي چې اخر بم الله وي او هیڅ شی بم نه وي، دا ټول مخلوقاتو باندې به بې فنا راشي. نو دې کې دې طرف ته اشاره ده، یا انسانه ابتدا هم ستا نشوه او انتها هم دې نشته، ته راغلی د څه مقصد دپاره چې رب العالمین عبادت دی او الله راضي کول دی، لہذا په هغې کې ځان ستری کا. یو بل روایت کې راځي، رب العالمین د اسمان او د ځمکې د پیدا کولو نه 50,000 کاله وړاندې قلم پیدا کړ، او بیا رب العالمین هغې ته حکم وکړ چې ولیکه. او حدیث کې راځي، قلم ویلې څه ولیکم؟ نو رب کریم ورته وفرمایل اکتب القدر، تقدیر ولیکه. تقدیر څه ته ویلی شي؟ د الله په علم کې چې څومره مخلوقاتو چې د هغې د پیدا کولو اراده رب العالمین کړې وه، دا هر څه په تفصیل سره واضحه په لوح محفوظ کې ولیکل چې دومره مخلوقات به پیدا کوم، په دې طریقې سره به پیدا کوم، په دې ځمکه به پیدا کوم، او دومره ژوند به ورکوم، دومره رزق به ورکوم. دا ټول تفصیلات رب العالمین ولیکل په تقدیر کې. او بیا حدیث کې راځي، 50,000 کاله بعد رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کړي. او د قرآن د آیاتونو نه مختلف وضاحتونه راځي چې اول اسمان پیدا شو که اول ځمکه. نو د صحیح قول مطابق امام ابن کثیر لیکلی چې رب العالمین اول ځمکه پیدا کړه، او د ځمکې نه پس رب العالمین بیا اسمانونه پیدا کړل، لیکن ځمکه یې غوړولې نه وه. او روایت کې دا هم راځي چې د دې ځمکې او د اسمانونو نه مخکې صرف اوبه وي، او په اوبو باندې د رب العالمین عرش و. او بیا رب العالمین وی دی اوبو نه یو بخار پیدا که او هغه بره وخاته، هغې نه اسمان پیدا شو. دا اوبه منجمدې کړي لکه څرنګه واوره منجمده شي. رب العالمین په خپل عظیم قدرت سره دې نه ځمکه پیدا کړه. دومره ده چې ځمکه اول پیدا شوه لیکن غوړولې شوې نه وه. بیا اسمانونه پیدا شو، او د هغې نه پس والارض بعد ذلك ضحاها. او بل مقام کې رب العالمین فرمایي چې رب العالمین خلق الارض فی یومین، په 2 ورځو کې ځمکې پیدا کړې ټولې، او په 2 ورځو کې اسمانونه پیدا کړل، او په 2 ورځو کې رب العالمین په دې کې دا ټول مخلوقات، غرونه، د قشان میوې، سمندرونه، او په دې کې چې کوم عجیبه نظامونه دي د سپوږمۍ او د ستورو، دا هر څه رب العالمین انتظام وکړو په دې کې. او بل مقام کې رب العالمین فرمایي چې دا ټول 6 ورځو کې جوړ شول، 2 ورځو کې ځمکه، 2 ورځو کې اسمانونه، او په 2 ورځو کې په دې کې دا نور مخلوقات، دا 6 ورځې شوي. قرآن او سنت کې دا نه ده معلومه چې څومره وقت د ځمکې او د اسمان شوی چې دا جوړ شوي دي. دومره ده چې نن دور کې ساینسدانان دا خبره کوي چې تقریبا یو اندازې مطابق 10 اربه کاله کیږي چې ځمکه او اسمان پیدا شوی دی. او په سورت قاف کې رب العالمین فرمایي وقدر فیها اقواتها، او بل مقام کې فرمایي وکل شیء عنده بمقدار. او بل دا خبره کوي وما لها من فروج، دومره عجیبه اسمان او دومره لوی اسمان او بغیر ستنو پیدا کړی دی، او دومره ډیر وخت وشو. دی عظیم قدرت ته وګوره، وایي معمولي غوندې چاود او معمولي غوندې نقصان هم پکې نشته. د دې نه پته ولګوه چې دا رب العالمین یو عظیم قدرت والا دی. ته پیدا کړې د نش نه، دوباره به دې ځان ته ودرې، لہذا رب ته داسې ودرېږه چې الله به ناراضي.
رب ته داسې ودرېږه چې تا ته عملنامه په ښي لاس میلاو شوي او تا ته د جنته ټیکټ میلاو شي او تا نه رب العالمین رضا شي او هغه دنیا ته لاړ شي د آخرت چې جنتونه او نعمتونه دي چې هغې بیا باندې فنا نه راځي. نو رب العالمین فرمایي چې دا ځمکه او دا اسمانونه او په دې کې د عجیبه قدرتونه د هواګانو بیا د انور او د رڼا نظامونه او په دې کې بارانونه او په دې کې بیا سمندري او د انسان او د حیواناتو دپاره دا رزقونه دا ټول ما پیدا کړي دي. خو دې سره دا خبرې باندې ځان پوهې که چې ته مې څه دپاره پیدا کړې، ته مې د خپل عبادت دپاره پیدا کړې. د دې رکوع په انتها کې رب العالمین خپل مخلوقاتو طرف ته اشاره وکړه او مقصد دا دی چې بنده د هر څه مې پیدا کړل خو ته د الله د عبادت دپاره. نو د رکوع په ابتدا کې ویلي چې یا ایها الناس اعبدو، د یو الله عبادت وکړئ. ولې؟ ربکم، ځکه هغه رب ستاسو دی. د رب معنا هم کړې وه تبلیغ الشی شیئا فشیئا الی حد الکمال، یو شی لویوله، یو شی غټوله، یو شي تربیت کول په درجه په درجه، په قلاره قلاره، په مزه مزه چې حد کمال ته ورسوي. لکه مونږه انسانان اول نو بې پیدا شو په کم حالت کې، رب العالمین زمونږه حفاظت وکړه. رب العالمین راته رزقونه پیدا کړل، په هغې کې اثر پیدا کړو. رب العالمین زمونږ اندامونه او زمونږ سمج او زمونږ عقل او زمونږ پوهه د هر څه په طریقه غټ شول، مونږ بالغان شو، سمجدار شو. نو مقصد دا دی چې بنده پیدا کوونکی د رب العالمین دی، لہذا هغې رب ته غلامي وکړه، هغې رب ته بندګي وکړه او هغه رب خوشحاله کړه. دنیا به هم ستا ښه شي او آخرت به هم ستا ښه شي، دنیا به هم ستا د خوشحالۍ شي او آخرت به هم ستا د خوشحالۍ شي.